هر کال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي چې سږ کال په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم وایي د دغه ورځې د نمانځلو څخه یې موخه د مورنۍ ژبې ته درناوی او د مورنۍ ژبې د ورځې د نمانځلو د کلتور راژوندي کول دي. دغه مسؤلیت بالخصوص زموږ ځوان نسل ته او د معارف استادانو په اوږو باندې پروت دی. باید چې د مورنۍ ژبو د پراختیا او د پرمختیا لپاره او په نړیوال ډګر کې د ځلولو لپاره لوی کار وکړي. په همدې حال کې د دغه غونډې ګډونوالو له انعکاس راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په اړه داسې وویل. ټول ولسونه باید په مورنۍ ژبه کې د لوستلو وړ کتابونه ولري، د هغوی دپاره تدریسي مواد وي، د هغوی وکولی شي د خپلې ژبې له لارې ټولنې ته، قوم ته، ولس ته او بالاخره نړۍ ته خدمت وکړي، علمي او اکاډمیک آثار پکې چاپ شي. یادونه ده چې د مور نړیواله ورځ هر کال 21 د فبرورۍ په ټول هیواد او نړۍ کې نمانځل کیږي.